سلامونه نیکې هیلې انشاءالله چې روغ جوړ بوئ. د مثلثاتو په نننی درس کې به انشاءالله د ساین له قانون سره اشنا شو. د ساین قانون چې دا په هر مثلث کې شتون لري چې په دې ډول لیکلی شو. دقت وکئ که چیرې ولرو ساین یو مثلث د A B او C زاویو درلودونکی A B او C مقابل زولې په کوچنی تورو سره ښودلی شو. نو لیکلی شو چې ساین A زاویه تقسیم A زوله باندې مساوي کیږي. ساین د A زاویه تقسیم A زوله باندې مساوي کیږي. ساین د B زاویه تقسیم مقابله زوله باندې یعنی B زوله باندې مساوي کیږي. ساین د C زاویه تقسیم مقابله زوله باندې ساین د C زاویه تقسیم مقابله زوله باندې دې اړیکې ته ویل کیږي چې د ساین قانون په هر مثلث کې شتون لري. دا په دې ډول هم لیکلی شو. دقت وکئ که چیرې محکوس کو نو لیکلی شو A تک پر ساین د A زاویه مساوي ده B زوله تقسیم ساین د B مساوي ده C تقسیم د ساین C. لومړی او دویمه اړیکه د ساین قانون په نامه یادیږي. دای لومړنی حالت او دای محکوس حالت ده. لیکلی شو چې د ساین قانون مساوي ده 1/2 سره یعنی ساین C پر C مساوي کیږي 1/2 ساین B پر B مساوي کیږي 1/2 او ساین A پر A مساوي کیږي 1/2. که چیرې محکوس کو نو لیکلی شو 2R سره. R موږ ته د محیطي دایرې شعار پیژندي. محیطي دایره کومې دایرې ته ویل کیږي؟ محیطي دایره هغې دایرې ته ویل کیږي چې مثلث په داخل کې واقع وي او د مثلث رسونه د دایرې سره د مماس حالت کې شتون ولري. په دې ډول یې رسمولی شو. دقت وکئ د دې دایرې په داخل کې که چیرې په دې ډول مثلث رسم کو همدغه رسونه د دایرې سره مماس وي او مثلث د دایرې په داخل کې شتون ولري لکه څه ډول چې دلته شتون لري. دې ته ویل کیږي محیطي دایره. A زاویه B او C زاویه مقابل زولې A B او C. همدغه دایره کې که چیرې شعاع رسم کو په دې ډول دغې شعاع ته ویل کیږي د محیطي دایرې شعاع. دې شعاع ته ویل کیږي د محیطي دایرې شعاع. همدغه اړیکې د ساین د قانون په نامه یادیږي. د ساین د قانون په نامه یادیږي. که چیرې وغواړو دا اړیکه ثبوت کو ثبوتولی په دې ډول چې خو مخکې د ثبوت څخه دا په یاد در سره ولرئ چې د ساین قانون هغه وخت د ګټې اخیستنې وړ دی هغه وخت ګټه ترې اخیستل کیږي کله چې د یو مثلث دوه زولې یوه زاویه یا دوه زاویې یوه زوله معلومه وي. که چیرې د مثلث زوله په A سره وښیو زاویه په A سره وښیو نو دا وخت د تطبیق وړ دی ګټه ترې اخیستلی شو. یا که چیرې دوه زاویې یوه زوله معلومه وي په دې حالت کې کولی شو د دې قانون څخه ګټه واخلو. په دې حالت کې د ساین له قانون څخه ګټه اخیستل کیږي. د ساین د قانون ثبوتولو دپاره له مثلث څخه ګټه اخلو. په دې ډول دقت وکئ که چیرې په دې ډول یو مثلث ولرو A B او C زاویو درلودونکی وي A زوله
بی او سی زوله. دا په یاد در سره ولرئ چې هر مثلث د درو ارتفاګانو درلودونکی ده. ارتفاع د مثلث څه معنا لري؟ کله چې مقابله زوله باندې عمود وي د مثلث ارتفاع بلل کیږي، چې دا هره یوه د مثلث ارتفاع بلل کیږي. که لومړی ته اچ یو وایو، دویم ته اچ دوه وایو، دریم ته اچ درې وایو، نو لیکلی شو همدغه مثلث دقت وکئ د لومړنۍ ارتفاع په واسطه مو چې وویشلو په دې ډول مثلث یې لاسته راغللی. اچ یو بی زاویه سی زاویه، یعنی په دې ډول مو په دو برخو باندې وشلو، یو مثلث ای طرف او یو مثلث دی، یعنی یو چپا یو هی طرف ته مثلثونه په لاس رالل چې په دې ډول یې لیکلی شو. همدغه زولی د بی زوله ده او دغه د سی زوله ده. ای په دو برخو باندې ویشله شوله. لومړنۍ مکمله چې ده ای ده، کله چې موږ په دو برخو باندې ویشله نو ورته ای دوه ویلی شو، چې دې لیکل ته هیڅ ضرورت نشته. دلته یې کولی کو ای پر دوه ای پر دوه. د همدغې په واسطه کولی شو اړیکه په لاس راوړو. په دې ډول دقت وکئ، که چیرې ساین بی پیدا کو، ساین بی نو مساوي کیږي مقابله زوله تقسیم وتر باندې، یعنی اچ یو تقسیم سی باندې. که چیرې ساین بی ته یو مخرج ورکو نو طرف وسطي کوو. یو که چیرې اچ یو سره ضرب کو نو اچ یو لاسته راځي مساوي کیږي سی ضرب ساین بی، سی ضرب ساین بی. دویم مثلث کې که چیرې ساین سی پیدا کو، ساین سی، نو لیکلی شو مقابله تقسیم وتر باندې، یعنی اچ یو تقسیم بی زوله باندې. بیا هم کولی شو یو مخرج ورکو، د یو مخرج په ورکولو سره تناسب جوړیږي، طرف وسطي کوو. اچ یو به مساوي شي بی ضرب ساین سی سره، بی ضرب ساین سی. کله چې یو خواوې مساوي شي، لکه څه ډول چې ساین اچ یو له اچ یو سره مساوي ده، نو دا دوه خواوې هم مساوي لیکلی شو. په دې ډول سی ضرب ساین بی مساوي بی ضرب ساین سی سره لیکلی شو. دواړه خواوې ویشو پر بی ضرب سی باندې. کله چې موږ سی ضرب ساین بی پر بی ضرب ساین سی وویشو، سی به د سی سره د منځه لاړه شي، نو یوازې به صورت کې ساین د بی مخرج کې به یوازې بی پاتې شي. د مساوات علما په خپل حال لیکو. کله چې بی ضرب ساین پر بی ضرب سی وویشو، بی به د بی سره د منځه لاړ شي، یوازې به صورت کې ساین سی مخرج کې به سی بکی پاتې شي. موږ وکولی شول ساین بی پر بی مساوي ساین سی پر سی سره پیدا کو، خو لیکن ای ساین ای پر ای د دوی سره څه ډول مساوي ده، هغه په دې ډول پیدا کولی شو. دقت وکئ، کله چې موږ د اچ دوه پر ارتفاع باندې مثلث په دوه برخو وویشلو، دوه مثلث یې په دې ډول لاسته راغول. دقت وکئ، دوه مثلث یې په دې ډول لاسته راغلو. یوی د ای زاویې درلودونکی ای بی، سی زوله اچ دوه زوله. دویم مثلث په دې ډول لاسته راغلو. دقت کوئ، د بی او سی، یعنی په دې ډول یې لیکلی شو لاندینی مثلث. کله چې پر دوو برخو باندې شو، یو پسنی مثلث یو لاندنی مثلث جوړیږي. لاندینی مثلث یې په دې ډول لیکلی شو، لاندینی مثلث یې په دې ډول لیکلی شو ای زوله
H2C A زوله H2O C. نو لیکلی شو همدغې دو مثلثاتونو ته په دې ډول کله چې وغواړو پیدا کو A زاویه یعنی ساین دی A زاویه مساوي کېږي ساین دی A زاویه مقابله تقسیم وتر باندې یعنی H2 تقسیم C باندې که چیرې یو مخرج ساین A ته ورکو نو لیکلی شو یو ضرب H2 سره مساوي کېږي C ضرب ساین A زاویه. دویم مثلث ته دقت وکړئ که چیرې غواړو C پیدا کو مقابله تقسیم وتر باندې یعنی H2 ساین C مساوي کېږي H2 تقسیم A زوله باندې مقابله تقسیم وتر. بیا هم که چیرې یو مخرج ورکو نو H2 به مساوي شي A ضرب ساین C زاویه. کله چې H2 له H2 سره مساوي ده نو موږ مساوي شي نو موږ لیکلی شو C ضرب ساین A مساوي A ضرب ساین C یعنی C ضرب ساین A مساوي A ضرب ساین C. دواړه خواوې بیا هم ویشو A ضرب C. نو کله چې C ضرب ساین A پر A ضرب C باندې شو C به له C سره د منځه لاړ شي ساین دی A به صورت کې مخرج کې به A زوله به کې پاتې شي مساوي کله چې A ضرب ساین C پر A ضرب C باندې شو A به د A سره د منځه لاړ شي صورت کې ساین C مخرج کې به یوازې C به کې پاتې شي. نو دقت وکړئ همدغه اړیکه ساین B پر B مساوي د ساین C پر C سره ده نو ساین C پر C مساوي د ساین A پر A سره ده. کله چې ساین C هم د ساین A سره او هم د ساین B سره مساوي نو دا په دې معنی چې ساین B هم مساوي د ساین A سره یعنی لیکلی شو ساین A زاویه پر A زوله مساوي ده د ساین B پر B مساوي ده د ساین C تقسیم د C سره. په دې ډول کولی شو د ساین قانون ثبوت په لاس باندې راوړو. د ساین د قانون ثبوت د مثلثونو ټوټې کول دي په هغې کې د ساین تعریفونه دي د هغې په واسطه کولی شو ثبوت یې په اسانۍ سره په لاس راوړو. دا ثبوتونه که څه هم د کنکورونو دپاره دومره مهم نه دي خو که چیرې تاسو غواړئ زیاته پوهه په مثلثاتو کې ترلاسه کړئ یعنې زیاته پوهه مو لاسته راشي نو په دې خاطر د مثلثاتو ثبوتونه زده کول مهم دي. که چیرې غواړئ یوازې کنکور وکئ یوازې مسایلو باندې کار وکئ راځو مسایلو ته. مسایل په دې ډول دي 3 سوالونه مې راخیستي دي د دې 3 سوالونو په حلولو سره به انشاءالله تاسې وکولی شئ په د ساین په قانون کې سوالونه ساده کوئ. لومړی سوال ته دقت وکئ په دې کې یوه زاویه او 2 زولې معلومې دي. موږ شرطونه ویلي وو کله چې 2 زولې یوه زاویه یا 2 زاویې یوه زولی معلوموي کولی شو د ساین قانون باندې سوال ساده کو لیکن کله چې دا شرطونه پکې شتون ونه لري د ساین په قانون باندې ساده کولی نشو. نو سوال ته دقت وکئ هم د A او هم د B قیمتونه یې موږ څخه غوښتلي دي په دې سوال کې. نو لومړی باید موږ تشخیص وکړو چې آیا یوه زولی معلومه ده هو یوه زولی معلومه ده او 2 زاویې معلومې دي. یوه زاویه یې 10 درجې ده دویمه زاویه یې 90 درجې ده.
90 درجې زاویه دلته شتون لري ځکه دا زاویه 10 درجې او دا 80 درجې ده د هر مثلث د داخلي زاویو مجموع مساوي کیږي له 180 درجو سره نو چې دا 10 ا زاویه 10 او ب زاویه 80 ده نو سی زاویه به مساوي ل 90 سره وي نو موږ اړیکه یې لیوه د ساين قانون په دې ډول چې ساين دی بی تقسیم بی مساوي د ساين سی تقسیم سی باندې قیمتونه وضع کوو د ساين بی زاویه معلومه ده چې مساوي ل 80 درجو سره ده همدغه زاویه کې وضع کوو ساين دی 80 تقسیم بی نه معلومه ده په خپل حال باندې لیکو مساوي بشي ساين دی سی زاویه هم معلومه ده چې مساوي ل 90 درجو سره ده تقسیم پر سی باندې یوازې قیمتونو صدا کول د سی قیمت هم معلوم ده مساوي د 6 ضرب 3 د دویم جذر لاندې واحد سانتي متر ده نو لیکلی شو ساين د 80 مساوي کیږي 3 د دویم جذر لاندې تقسیم 2 تقسیم پر بی باندې مساوي بشي ساين د 90 مساوي کیږي ل 1 سره تقسیم 6 ضرب 3 د دویم جذر لاندې کله چې وغواړو لومړی کسر صدا کو باید مخرج کې بی ته یو مخرج ورکو تر څو کسرالکسر جوړ شي د کسرالکسر صدا کولو دپاره موږ په ریاضاتو کې زده کړي دي کله چې وغواړو کسرالکسر صدا کو کولی شو لرې له لرې سره ضرب کو په صورت کې ولیکو نږدې له نږدې سره ضرب کو مخرج کې ولیکو یا داسې ویلی شو لومړی کسر په خپل حال کو تقسیم علامه په ضرب باندې تبدیلو دویم کسر محکوس کوو په دواړو طریقو باندې حلولی شو لرې کلی لرې سره ضرب کو صورت کې ولیکو یو ضرب جذر 3 د دویم جذر لاندې مخرج کې 2 ضرب بی به ولیکلی شي 2 ضرب بی مساوي بشي یو پر 6 ضرب 3 د دویم جذر لاندې تناسب جوړ کړل شولو د دې صدا کولو لپاره طرف وسط باید شي یو ضرب 2 بی مساوي بشي ل 2 بی سره 3 د دویم جذر لاندې ضرب 6 3 د دویم جذر لاندې یعنی په دې ډول 3 د دویم جذر لاندې ضرب 6 ضرب 3 د دویم جذر لاندې نو 2 بی به مساوي شي 6 په خپل حال ضرب 3 ضرب 3 نه کیږي کله چې د جذرونو درجه مساوي درجه 2 2 دي لجذرو څخه یو جذر نیول کیږي مجذورونه یو له بل سره ضرب کیږي کله چې 3 له درو سره ضرب کو نه کیږي یا داسې وایو لجذرو څخه یو جذر 3 ضرب 3 3 نه کیږي د نه جذر مساوي کیږي له درو سره نو لیکلی شو 6 ضرب 3 دواړه خواوې به تقسیم کو پر 2 باندې نو د بی قیمت به مساوي شي ل 6 سره ځکه کله چې 6 پر 2 باندې شو مساوي کیږي 3 ضرب 3 ل 9 سره مساوي کیږي 6 نه بلکې د بی قیمت 9 په لاس باندې راځي کولی شو د بی قیمت په دې ډول باندې پیدا کو د ا قیمت پیدا کولو لپاره لیکلی شو ساين ا تقسیم ا باندې مساوي ساين بی تقسیم پر بی باندې ساين ا زاویه معلومه ده مساوي ده ساين ا مساوي ده ل 10 درجو سره نو پر ځای د ا 10 لیکو ا چې نه معلومه ده په خپل حال باندې لیکو ساين دی بی زاویه معلومه ده مساوي ده ل 80 درجو سره دی بی پر ځای باندې همدا 80 لیکو
تقسیم بی باندې بی قیمت مو پیدا کو مساوي ده ل 9 سره. که چیرې ساده کو ساين د 10 یو پر 2 سره مساوي کیږي. مخرج کې ا باقي په خپل حال کو مساوي ساين د 18 مساوي کیږي 3 د دویم جذر لاندې تقسیم 2 باندې مخرج کې نه په خپل حال باندې دواړه باید کسر الکسر ته جوړ کړل شي. ته هم یو مخرج ورکو نه ته هم یو مخرج ورکو نو لیکل شو یو ضرب یو سره مساوي کیږي تقسیم ا ضرب 2 ا مساوي کیږي ل 2 ا ضرب 2 مساوي کیږي ل 2 ا سره یو ضرب 3 د دویم جذر لاندې مساوي کیږي 3 د دویم جذر لاندې تقسیم 2 ضرب 9 ل 18 سره مساوي کیږي. په دې ډول کولای شو صدای کو تناسب جوړ شو طرف ضربي وسط کو 2 ا ضرب 3 د دویم جذر لاندې مساوي بشي یو ضرب 18 سره دواړه خواوې ویشو پر 2 ضرب 3 د دویم جذر لاندې. نو کله چې دا خوا ویشو یوازې ایو بکی پات شي. که چیرې 18 پرې ویشو یو ضرب 2 ضرب 9 مساوي کیږي 18 سره یعنی 9 پر 3 د دویم جذر لاندې سره مساوي کیږي. که چیرې په چرجوابات کې دا قیمت شتون ونه لري نو دا په دې معنی چې همې صورت او همې مخرج ته 3 د دویم جذر لاندې ضرب کړي دي یعنی غیر نتیقي کړي دي. نو کولی شو په مخرج کې جذر په دې ډول له منځه یوسو نو صورت بشي 9 3 د دویم جذر لاندې مخرج کې 3 9 جذر مساوي کیږي ل 3 سره. که چیرې تقسیم کو مساوي کیږي 3 ضرب 3 د دویم جذر لاندې. په دې ډول کولای شو د ا قیمت په لاس راوړو. خو کله چې د بی قیمت معلوم شو د بی قیمت ل 9 سره مساوي ده د پیثاغورس د قضیې په اساس هم کولای شو ا مربع جمع بی مربع مساوي سی مربع. د ا قیمت د پیثاغورس د قضیې په اساس باندې هم کولای شو پیدا کو. خو موږ څه دلته د ساين قانون په اساس وختلو چې تاسو پیدا کړئ. دویم سوال ته دقت وکړئ. په دویم سوال کې یوه زوله 2 زاویې معلومې دي نو لیکلی شو ساين بی زاویه معلومه ده بی پر بی زوله مساوي ځکه بی زوله موږ څه وختل دو ساين د سی تقسیم پر سی زوله باندې قیمتونه لیکو. ساين د بی مساوي ل 15 درجو سره دو پر بی باندې ځکه بی نه معلومه دو د بی قیمت موږ پیدا کوو. د بی قیمت لپاره بی په خپل حال لیکو. ساين د سی زاویه هم راکړل شوې دو مساوي ل 10 درجو سره دو تقسیم سی زوله باندې سی زوله ل 4 سره مساوي دو. نو لیکلی شو ساين د 15 مساوي کیږي 2 د دویم جذر لاندې تقسیم 2 تقسیم بی باندې نو مساوي بشي ساين د 10 یو پر 2 تقسیم پر 4 باندې. بیا هم کسر الکسر جوړیږي. د کسر الکسر د صدا کول لپاره مخرجو ته یو مخرج لیکو. نو یا داسې وایو چې لرې ضرب لرې نږدې یا داسې وایو چې لومړی کسر په خپل حال باندې لیکو. په دې ډول 2 د دویم جذر لاندې تقسیم 2 ضرب تقسیم علامه په ضرب باندې تبدیلو. دویم کسر محکوس کوو بی پر یو ده یو پر بی لیکو مساوي وشي. دا کسر الکسر هم لومړی کسر په خپل حال باندې تقسیم علامه په ضرب باندې تبدیلو. دویم کسر محکوس کوو یو پر 4 پر یو ده یو پر 4 لیکو. نو صورت ضربي صورت مخرج ضربي مخرج کوو مساوي بشي 2 د دویم جذر لاندې ضرب یو مساوي کیږي 2 د دویم جذر لاندې مخرج کې 2 ضرب بی مساوي کیږي ل 2 بی سره مساوات علماء په خپل حال باندې صورت کې یو ضرب یو کېږي 2 ضرب 4 سره مساوي کیږي. طرف ضرب وسط کو کله چې 2 بی ل یو سره ضرب کو نو 2 بی سره مساوي کیږي
اته ضرب دوه د دویم جذر لاندې دواړه خواې به تقسیم کو په دو باندې نو د ب قیمت به مساوي شي د ب قیمت به مساوي شي څلور ضرب دوه د دویم جذر لاندې په دې ډول کولی شو د ب قیمت په لاس باندې راوړو. دریم سوال ته دقت وکړئ. په دریم سوال کې زاویه راکړل شوې ده، شعاع راکړل شوې ده د محیطي دایره او زوله یې غوښتل ده. ما په قانون کې درته ویلي وو چې ساین بی پر بی مساوي ساین ا پر ا مساوي کېږي یو پر دوه آر سره. که چیرې مخکوس کو بیا دوه آر کېږي. ما دا هم یادونه درته وکړه چې دا یو پر دوه آر د هر یو زاویې سره یعنې د مثلثاتي نسبت له زاویې سره مساوي ده. یعنې لیکلی شو ا تقسیم ساین ا زاویه مساوي له دوه آر سره ده. موږ څخه ا زوله غوښتلې ده نو د ا زولې پیدا کول دپاره ا زاویه او آر راکړل شوي دي. ساین د ا په ځای راکړل شوي زاویه لیکو 10 درجې مساوي 2 ضرب آر قیمت هم راکړه ده 6 سانتي متر ده. دا هم د هر واحد یعنی سانتي متر څخه عبارت ده. همې د لومړی سوال او همې د دویم سوال د هرې زولې اوږدوالی مساوي واحد سانتي متر سره ده. نو مساوي به شي دقت وکړئ ا تقسیم ساین د 10 یو پر دوه کېږي مساوي 2 ضرب 6 د 12 سره مساوي کېږي سانتي متر واحد ده. لومړی کسر کې صورت یو مخرج ورکوو کسر الکسر جوړېږي لرې لرې نږدې سره ضربو نو 2 ا به مساوي شي 12 سانتي متره دواړه خواې به پر 2 باندې وشو نو ا به مساوي شي له 6 سانتي مترو سره. کله چې ا غوښتلې وي همې زاویه راکړې وي همې شعاع راکړې په دې ډول کولی شو پیدا یې کړو. که چیرې بي راکړل شوی وي نو موږ ساین بي پر بي لیکو بي زوله غوښتلې وي. که چیرې سی زوله غوښتلې ساین سی پر سی لیکلی شو مساوي د 2 آر سره لیکلی شو. په دې ډول کولی شو د ساین قانون کې سوالونه ساده کو. ما یو فعالیت او یو تمرین لیکلی ده. د فعالیت دپاره مې جوابونه هم درته پیدا کړي دي او تمرین دپاره مې جوابونه تاسې پیدا کوئ. په اسانۍ سره په همدې ډول کولی شئ پیدا یې کوئ. یوازې تاسو د ساین قانون رابطه په یاد کوئ. نظر همغې رابطې ته قیمتونه وضع کوئ. په اسانۍ سره جوابونه په لاس باندې درځي. ګرانو زده کوونکو فعالیت او تمرینې په دې ډول دي. 3 سوالونه ما درته کار وکړو بلکې 6 سواله د فعالیت او تمرین دپاره شول. په دې باندې تاسو کار وکړئ. د فعالیت دپاره مې جوابونه درته پیدا کړ د 3 واړو سوالونو ته. یوازینی دریم سوال ده دا بې نهایت آسان ده. 5م سوالو بغیر لیکله ما حلیږي. یوازې باید تاسو قانون ته دقت وکړئ. قانون مو په یاد وي. نظر قانون ته په اسانۍ سره کولی شئ جوابونه په لاس راوړئ. د ساین په قانون کې له دې څخه سخت سوال سره تاسو نه مخامخ کیږئ او که چیرې دغه سوالونو باندې تاسو کار وکړئ هر ځای چې د ساین قانون کې سوالونه تاسو سره مخامخ شول کولی شئ په اسانۍ سره جوابونه په لاس راوړئ. د نن ورځې درس په همدې ځای پای ته رسوو. راتلونکی درس به انشاءالله د کوساین قانون وي. تر راتلونکي درس مو په پاک خدای سپارم.